بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسو د امبریولوژي د درس دوهم لکچر دی. دوهم درس د امبریولوژي اړوند چې موږ تاسو ته خیر ان شاء الله وایو. زموږ تاسو د امبریولوژي دوهم درس چې دی دا د فیمیل ریپروډکټیو سیستم اړوند دی. عموما موږ تاسو په امبریولوژي کې باید په دې باندې پوه سو چې ریپروډکټیو سیستم څه ته ویل کیږي. عموما ریپروډکټیو سیستم یا تکثري سیستم چې دی دوه برخې لري، یو فیمیل دی او بل میل دی. یو د نارینه مربوط دی او بل هم د ښځینه مربوط دی. چې موږ تاسو نن لکچر کې نن درس د خیر سره ان شاء الله فیمیل ښځینه هغې وایو، بل ورځ د خیره به ان شاء الله بیا میل وایو. موږ تاسو په دغه درس کې چې موږ تاسو بحث ورکوو ښځینه یوټرس موږ تاسو بحث کوو، خیر ان شاء الله رحم وایو دا چې ته ویل کېږي، دغه کوم وریځ موږ تاسو وایو چې ته ویل کېږي، برېسټ وایو د خیر سره ان شاء الله منسترل سایکل وایو، همدارنګه پریګننسي وایو چې پریګننسي چې ته ویل کېږي. تکثري سیستم یا ریپروډکټیو سیستم چې ته ویل کېږي څه معنا لري؟ صحیح سو. زموږ تاسو په تکثري سیستم ریپروډکټیو سیستم کې موږ تاسو دوه رقمه غړي لرو چې یو ته پرایمري ویل کېږي او بل ته سیکنډري ویل کېږي. صحیح سو. یعنی یو پرایمري ارګان دی او بل هم سیکنډري ارګان دی. وروسته به د خیر بحث پر وکړو د خیر سره چې یو هغه اساسي غړي کوم چې په نارینه‌و کې مثال خبرې سپرم جوړوي، نور هغه غړي چې په مخ ورسره کوي دا سپرم انتقالوي. په ښځو کې مثال د خبرې پرایمري هغه اساسي غړي کوم چې تخمه جوړوي مثال د خبرې، او نور چې بیا همکاري ورسره کوي چې وروسته بحث ورکوو ان شاء الله. عموما د تکثري سیستم هغه پرایمري فنکشن چې دی د تکثري سیستم وظیفه چې ده کوم پرایمري فنکشن تکثري سیستم څخه خبرې سرته رسوي. صحیح سو. عموما د دې لپاره چې د انواعو یا سپیشیز مثال خبرې هغه بقا پاتې سي، هغه له منځه ولاړ نه سي، د دې لپاره تکثري سیستم باید موجود وي. یعنې که انسانان دي، که حیوانات دي، که نباتات دي، که هر ژوندی موجود دی مثال د خبرې د دې د نسل د بقا دپاره دې تکثري سیستم ته ضرورت لري تر څو دوی خپل د نسل تولید وکړي، د مثل تولید وکړي مثال د خبرې اولاد پیدا کړي، هغه به نور پیدا کړي، هغه نور پیدا کړي مثال د خبرې القاء صورت ونیسي مثال د خبرې بیا اولادونه پیدا سي او د دې دغه نسل بقا پیدا کړي یا مخته ولاړ سي. نو تکثري سیستم اساسي لومړنۍ وظیفه د هغه ده چې د مختلفو انواعو د بقا د پاتېدو سبب ګرځي. مخکې مو وویله چې موږ تاسې په تکثري سیستم کې د انسانانو په تکثري سیستم کې موږ تاسې دوه سیستمونه لرو، یو میل دی او بل فیمیل دی. میل به د خیر وروسته بحث پر وکړو، نن درس موږ تاسې د فیمیل اړوند دی. فیمیل تکثري سیستم کې موږ تاسې اول مهم غړی چې دی هغه موږ تاسې رحم وایو یا یوټرس موږ تاسې وایو. رحم چې دی رحم خپله یو هالو یعنې جاسې یو خالګاه لرونکی یا ژور عضلاتي مسکولر پیر شیپ ناک لرونکی ناک شکل لرونکی غړی دی، د ناک ته ورته شکل لري، یعنې یو ژور عضلاتي ناک ته ورته شکل لرونکی غړی دی. ښځینه رحم د ښځینه د رحم کوم سایز یا اندازه چې ده هغه د ښځینه د موټ په اندازه ده. مثال خبر چې یو لاس مثال خبر دی موټ کې یو لاس مثال ټینګ ونیسي دغه موټ یا فیسټ په مقدار سره د رحم اندازه ده. مثال خبرې هغه نارمل رحم کوم چې پریګننسي نه یې اخیستی، کوم چې ماشوم نه یې پشکې نه دونه دغه لري. او د ښځینه رحم چې دی یوټرس چې دی دا لوړه برخه چې ده یو څه هغه داسې فارورډ یا مخ خواته کټ سوې ده، یا دی چې دی انټي فلیکشن پوزیشن کې دی لږ دا لوړه خوا یې مخ خواته کټ سوې ده چې ته انټي فلیکشن پوزیشن ویل کېږي. دا د رحم هغه نارمل موقعیت دی. ځینې وخت بیا د خیر وروسته به بحث پر وکړو د ځینې حالاتو کې د رحم دغه نارمل پوزیشن تغییر کړي، مثال شاته بغل ته لاندې مثال خبرې تغییر کړي. نارمل چې دی عموما په انټي فلیکشن پوزیشن کې چې په هغه کې رحم سرخوا لږ مخته دی. یو رحم د ښځې یوټرس یا رحم کومې برخې لري یا کم پارټس لري؟ اوله برخه چې ده هغه باډي ده، باډي یا هم هغه ته کارپس ویل کېږي. د رحم دغه ټوله نس شاوخوا ټوله چې دی دا چې ده دې باډي ده ټوله. بل باټم یا لاندې سرویکس دی چې هغه لاندې خولې ته ویل کېږي. د رحم دغه لاندې خولې ته دی سرویکس ویل کېږي یا غاړه چې د خپله دې ته سرویکس ویل کېږي. بل ګول برخه کوم چې د فنډس په نامه یادېږي هغه د رحم یوازې دغه لوړ پارټ ته ویل کېږي، دغه برخې ته د رحم فنډس ویل کېږي. او بل څلورم برخه اسمس دغه د رحم سره چې کوم پیپونه وصلېږي فلپین ټیوب یا اسټاشن ټیوب وصلېږي ورسره دغه پیپو ته خپله د اسمس برخه ویل کېږي، کوم چې په دواړو اړخاو کې موقعیت لري او دغه سره فلپین ټیوب یا نفیر
یا زموږ تاسې په عامه اصطلاح باندې چې ورته نلې وایي، دغه نلې چې ورسره موښتي د ریحم سره، دغه برخې ته اسمس ویل کېږي. اسمس برخه ده خپله. صحیح شو؟ نو یو ریحم څو برخې لري؟ څلور برخې لري. باډي ټوله دغه منځ ته ویل کېږي. باټم سرویکس لاندې خوا کې غاړه، دا سرویکس برخه ده. لوړه برخه چې فنډس، دا خالقه برخه ده. صحیح شو؟ او دغه د یوه پیپ غاړه او د بل پیپ غاړه چې سره وصلېږي، دغه ته اسمس تنګه ساحه ویل کېږي، چې فلپین ټیوب یا نفیر یا اسټاشن ټیوب ورسره وصلې شوی دی. دا د ریحم برخې وې. راځو یو ریحم چې دی که څه هم د په اناټومي او همدارنګه په ولادي او نسایي پورې مربوط ځینې موضوعات یې خیر یا لنډه یادورې ځینې کوو موږ تاسې. ریحم دې دپاره چې د حمایه سي، سپورټ سي، ځای پر ځای ټینګ پاتې سي، مثال د خبرې په ځای کې، نو دی دې دپاره لیګامنټونه لري. مختلف شي لري، لیګامنټونه لري چې دغه لیګامنټو په مرسته باندې ریحم ځای پر ځای کېږي، پاتې کېږي یا تثبیت کېږي. مثال د خبرې چې د هغو څخه یو سسپنسري لیګامنټ دی، اول نمبر سسپنسري لیګامنټ دی، دغه لیګامنټ ته ویل کېږي چې د ریحم په ټینګولو کې کومک کوي. دوهم لیګامنټ دی میزو سلفینکس لیګامنټ دی چې دا خپله دوهم نمبر لیګامنټ دی چې دغه صاحب دغه لیګامنټ ته ویل کېږي چې ته یې هم څه به کوي، ټینګوي یې، د په نفیر یا فلپین ټیوب په ټینګولو کې کومک ورسره کوي. بل خپل راوند لیګامنټ دی، راوند یا د نامه څخه معلومیږي چارچاپیره ګول لیګامنټ دی چې هغه خپله دغه دریم نمبر لیګامنټ دی. صحیح شو؟ دواړو خواو ته موقعیت لري چې د هم په ټینګولو کې کومک ورسره کوي، ټینګ یې ساتي. بل خپله براوډ لیګامنټ دی، براوډ لیګامنټ دی، داسې برداره لیګامنټ، دغه یوې خوا ته تاسو وینئ د غټ بنجڼې ټوله دا براوډ لیګامنټ دی. دا بلې خوا ته نه دی ورکړی، هغه ته هم موقعیت لري، یعنې شاوخوا پرې هم باندې داسې برداره راڅرخي. تاسو چې دي د اناټومي درسونه کتلي، د اناټومي په درسو کې موږ تاسې ورې لیګامنټو څخه بحث کړی و. لیګامنټ موږ تاسې خپله اوتار ورته ویلي و. اوتار یا وتر هغه جوړښتونو ته ویل کېږي کوم چې هډوکي ټینګوي سره یا نرم انساج سره ټینګوي، ټینګ یې تثبیتي ځای پر ځای باندې، دغه لیګامنټونه دي. او بل اوورین لیګامنټ دی چې دا خپل نامه څخه معلومیږي، د اووري سره مشروطه دی خپله دغه پنځم نمبر چې اووري یا تخمدان څه پکې ټینګ یې په ځای باندې ساتي. بل خپله میزو اووریم لیګامنټ دی، میزو اووریم خپله دغه شپږم نمبر دلته موقعیت لري چې په دې کې خپله رګونه هم تېر شوي دي. دا میزو سلفینکس او د میزو اورین چې دی په دې کې د وینې رګونه هم تېر شوي دي چې هغه برخې ته د وینې اروا هم وروړي. صحیح شو؟ او اخري یوټیرو سکرا لیګامنټ دی چې دا خپله دغه اووم نمبر لیګامنټ دی. صحیح شو؟ چې د سکروم سره هم کېږي، ارتباط ورکوي، د ریحم او سکروم ترمنځ موقعیت لري. نو دا اووه لیګامنټونه وه، که څه هم دا په اناټومي پورې مربوط موضوعات دي، په نسایي ولادي پورې مربوط موضوعات دي. خیر دلته شی چې یو بحث ځینې وکړو لږ چې دغه لیګامنټونه په مرسته باندې دغه ریحم، نفیر او تخمدانونه خپل پر ځای باندې دغه تثبیت او ټینګ شوي دي. خو متاسفانه ځینې وخت داسې ټروماوي یا ضربې منځته راځي. مثال د خبرې ښځینه یا مور مثال د خبرې ځینې ټروماګانو یا ضربو سره مخامخ کېږي، ځینې وخت د مریضیانو سره مخامخ کېږي یا ډېر کوچنیان پیدا کوي. مثال د خبرې چې دغو له کبله اکثره وخت دغه لیګامنټونه ویکن کمزوري کېږي، چې کمزوري سوله بیا هم دغه ریحم، دغه تخمدان خپل نارمل موقعیت ته لاس ورکوي، یو اب نارمل پوزیشن اختیاروي، یعنې خپل نارمل کوم موقعیت چې لري هغه څه کوي ته لاس ورکوي. د ریحم درس ادامه لري. زموږ تاسو داسې وایو چې د ښځینه ریحم یا تخمدان چې دی دا کوم دیوال شاوخوا لري، دا دیوال یې د درو لایرو یا درو طبقو څخه جوړ شوی دی. هر دیوال خپله درې طبقې لري. اول باندنۍ یا خارجي طبقه ده چې هغه ته آوټ ساید لایر ویل کېږي. باندنۍ یا خارجي طبقه ته ویل کېږي آوټ ساید لایر، معنا باندنۍ یا خارجي طبقه چې ته پیری میټریم هم ویل کېږي. دا د ټولو هغه د باندې شاوخوا پوښ دی چې د باندې موقعیت لري. صحیح شو؟ دې ته باندنۍ پوښ ویل کېږي یا پیریمیټریم ته ویل کېږي، د باندې خوا ته موقعیت لري. دوهم میډل لایر دی، په منځ کې موقعیت لري، دې ته مایومیټریم ویل کېږي. مایو خپله معنا عضله،
دا عضلي طبقه ده چې د ماسکولر لایر هم ورته ویل کېږي. دغه په تکلسات کې د طبقه رول لري چې تکلسات رامنځته کوي، دغه د منځ طبقې ته ویل کېږي، دغه مایومیټریم دی. دا د منځ طبقه، دغه بردار طبقه، غټ طبقه چې په هغه کې عضلات قرار لري، دا ته مایومیټریم ویل کېږي. چې دا عضلي طبقه چې کوم وخت ماشوم پیدا کېږي، دا تکلسات کوي، حرکتونه کوي چې تر څو ماشوم اسانه چیسي پیدا سي او د باندې راوځي. او داخل خواته د ټولو داخلي طبقه چې د لایر چې دی هغه ته انر لایر وایي. انر لایر یا اندومیټریم تر ټولو داخل ته موقعیت لري چې دا خپله یو مخاطي یا میوکس ممبران دی، مخاطي غشا ده چې دا داخلي طبقه چې ده نه مخاطي غشا دا جوړیږي هره میاشت او بیرته له منځه ځي. دا موږ تاسو چې وایي د ښځې میاشتنۍ مریضي چې تقریبا 21 څخه تر 40 ورځې پورې دا کېدای شي په بر کې ونیسي. عموما اکثره وخت دا 28 ورځې په بر کې نیسي، صحیح شو. خو 21 تر 40 پورې امکان لري چې ونیسي په بر کې، چې په دغه 28 ورځو کې یا په دغه ورځو په جریان کې دغه داخلي برخه یا اندومیټریم دوامداره هم جوړیږي هم بیرته له منځه ځي. اول جوړ سي غټ سي که ماشوم جوړ سوی و هغلته راځي تغذیه ځینې کوي دلې موښتي. او که چیرې ماشوم نو موجود، مثال د خبرې ښځې میاشتنۍ مریضۍ مثال هغه میاشت یې پوره سي بیرته سره کېږي، دغه طبقه ټوله بیرته چې سي شیټ د باندې ووځي، توی سي. شیټ معنی د باندې توی سي، د باندې راووځي، صحیح شو. او که چیرې بیا ماشوم جوړ سوی و بیا دا طبقه له منځه نه ځي، دا طبقه ماشوم ته بیا تغذیه ورکوي، غذا ورکوي. اوس وروسته په منسترل سایکل کې هم په هغه باندې لږ بحث بیا له خیره سره وکړو. لنډ موږ داسې ویلی سو د رحم کوم دیوال چې دی دا دیوال د درو طبقو څخه جوړ سوی دی یا درو لایرو څخه جوړ سوی دی. یو ټول خارجي دی چې هغه ته پیریمیټریم ویل کېږي، پوښ دی. بل منځنی دی چې هغه ته مایومیټریم ویل کېږي، عضلي طبقه ده. او بل ټول داخلي ده چې هغه ته اندومیټریم وایي، مخاطي غشا میوکس ممبران دی چې دا هره میاشت په 28 ورځو کې یا 21 الی 40 ورځو په اوږدو کې دا جوړیږي او بیرته له منځه ځي. عموما 28 ورځې وخت نیسي دا چې جوړ سي، میاشت پوره سي، بیرته له منځه ځي. او که چیرې ماشوم جوړ سوی و بیا له منځه نه ځي، ماشوم دلې څه کوي تغذیه ځینې کوي. راځو د رحم د درس څخه وروسته موږ تاسې راځو فلیپین ټیوب موږ تاسې وایو. فلیپین ټیوب په خپله څه ته ویل کېږي؟ فلیپین ټیوب ته اسټاشن ټیوب هم ویل کېږي. دا ټیوب خپله پیپونه دي یا موږ تاسې په عامه اصطلاح باندې پښتو کې ورته نیلې ورته وایي، نیله، چې دا خپله د رحم څخه شروع کېږي، د رحم څخه شروع کېږي، بیا راځي داسې په اوږدو باندې راځي دلته تخمدان ته نږدې ختمیږي چې د آخري برخې ته پیمبریا ویل کېږي. تخمدان په هره میاشت کې یوه تخمه افرازوي چې دغه تخمه دغه پیپونه ځینې رااخلي او را انتقالوي، چیرې راوړي؟ رحم ته یې راوړي، صحیح شو. چې دا انتقال تقریبا 3 الی 4 ورځې وخت نیسي، صحیح شو. او که چیرې بیا سپرم راغلی و، سپرم د دغه پیپ د لارې راځي دلته په دغه امپوله برخه کې، صحیح شو، دلته راځي، دلته الکا صورت نیسي، تخمې سره یو ځای کېږي. بیا په دوه ورځو کې یا 4 ورځو کې زایګوټ یا الکا شوې تخمه چیرې راځي؟ رحم ته بیرته راځي، بیا د لیش کې یو ځای پر ځای کېږي. نو موږ داسې وایو فلیپین ټیوب چې دی دا پیپونه دي شاوس چې 2 پیپه دي، یو راسته بل چپته موقعیت لري. د رحم دواړه اړخو ته چې لري موقعیت لري. د دې اوږدوالی تقریبا 4 الی 6 انچه پورې د چې لري اوږدوالی لري. کومه هګۍ یا تخمه چې هره میاشت کې تخمدان یا اووري چې کې افراز کې دغه پیپونه دغه تخمه را اخلي، کیپچر کوي یا را اخلي د پیمبریا خپله ګوتو ته ورته ساختمان دی، دغه سر ته ویل کېږي پیمبریا، چې دغه په واسطه باندې د هګۍ راخیستل کېږي او دا پیپ د هګۍ را انتقالوي، رحم ته یې راوړي، صحیح شو. په دا پیپ کې خپله عضلات شته، د عضلات تکلس کوي، ماسکولر کنټرکشنونه کوي، صحیح شو، یا ویوینګ حرکات، مثال څپهیي حرکات کوي. او په دې پیپ کې خپله کوچني وریښتان ته ورته جوړښتونه شته چې هغه ته سیلیا ویل کېږي. د دغو په مرسته باندې تخمه را انتقالېږي، تخمه چیرې راوړل کېږي؟ و رحم ته راوړل کېږي. او که چیرې سپرم دلته راغلی و، زایګوټ جوړ سوی و، بیا زایګوټ را انتقالېږي، رحم ته راوړل کېږي. او دغه انتقال د تخمې تقریبا 3 الی 4 ورځې وخت نیسي. وریز تخمدانونه موږ تاسې وایو. تخمدانونه دغسې 2 جوړښتونه دي چې یو د رحم یو طرف ته او بل طرف ته موقعیت لري، ته موږ تاسو تخمدان وایو، چې دا د لیګامنټ په واسطه باندې څه سوی دی؟ ټینګ سوی دی. لیګامنټ ته خپله اوورین لیګامنټ ویل کېږي، مخکې بحث پر وکړئ. د هر تخمدان چې دی یا هر اووري چې ده تقریبا د یو غټ زیتون په مقدار سره جسامت یا سایز لري، صحیح شو.
زیتون خو نه پیژنئ، اولیو معنا زیتون. د یو غټ زیتون په اندازه سره چې لري دی خپل هغه سایز لري. په تخمدانونه چې دي شاوخوا یې د دغه پیپونه چې موږ تاسو ویله، نفیر چې مو ویلی یا فلپین ټیوب چې مو ویلی، د هغه دغه سر ته پیمبریا وایي. موږ تاسو مخکې وویله د ګوتو په رقم جوړښتونه دي، دغه ته پیمبریا ویل کېږي. دغه پیمبریا په واسطه باندې دغه د تخمدان دغه یو سر شاوخوا چې شوی دی تاو سوی دی، یعنې د پیمبریا شاوخوا په راتاو سوي دي. چې کوم وخت تخمه مازې افراز سي، دغه پیمبریاوې ځینې راکشوي او داخلي یې پیپ په واسطه چې راوړي ریحم ته یې راوړي. په ریحم کې بیا تخمه چې کېږي په 3 څلورو ورځو کې دلته راځي. که چیرې مثال د خبرې سپرم راغلی و الکاسه یې وخوړلې مشت یې که نه و راغلی، دا تخمه د ښځې میاشتنۍ مریضي چې شروع سي د وینو سره یو ځای هغه د باندې بیا وځي. نو اووریز چې ده دا خپله یو زیتون ته ورته جوړښت دی چې په دواړو اړخو کې موقعیت لري او تخمه چې کېږي هره میاشت تخمه جوړوي هغه افرازوي. د فلپین ټیوب یا دغه پیپونه بیا تخمه چې کېږي ریحم ته را انتقالوي. صحیح شو؟ ښه. بل کوم وخت چې ښځینه د مور څخه پیدا سي یا د یو ښځې چې لور پیدا سي، دغه د لور تخمدان یې هغه وخت لا چې پیدا سي، په دې وخت کې لا تخمو څخه ډکه سوي وي، یعنې په تخمدان کې کافي اندازه تخمې سته. صحیح شو؟ چې بیا په هره میاشت کې یوه تخمه چې کېږي پخېږي. تقریبا چې کوم وخت نجلۍ پیدا کېږي 30,000 40,000 پورې په دا اووري کې تخمې موجودې وي یا هګۍ موجودې وي، چې په ټول عمر کې تقریبا 400 300 شاوخوا تخمې چې کېږي پخېږي او هره میاشت یوه دانه څه پکې د باندې راوځي. صحیح دی؟ او دا تخمې شاوخوا پوښ ته بیا موږ صرف فولیکل وایو. بیا ورسره بحث پر کوو چې کوم وخت دا فولیکل پخېږي، تخمه پخېږي ورسره د باندې راباسي، دا فولیکل بیا ورې پاتې کېږي، بیا هورمون افرازوي څو مودې دپاره. صحیح شو؟ د هرې هګۍ ته تخمې ته موږ داسې اووم وایو. صحیح دی؟ که سپرم راغلی و دغه اووم سره یو ځای کېږي، کوچنی ماشوم زایګوټ ځینې جوړېږي، الکا صورت نیسي. که چیرې سپرم نه و راغلی د تخمه هره میاشت افرازېږي، دلته ریحم ته راځي، په ریحم کې بیا چې د میاشتنۍ مریضي شروع سي دا ورسره د باندې وځي، ضایع کېږي ورسره. نو لکه دلته چې موږ وګورو دغه ټوله دغه یو دانه څه دی تخمدان دی یا اووري ده چې تاسې وینئ زوم سوی دی، نږدې سوی دی. دغه تخمدان کې تاسې وینئ اول د واره پرایمورډیل فولیکلونه یي. موږ تاسې وویل چې کوم وخت نجلۍ پیدا سي د دې په ریحم کې په دغه تخمدانو کې وختي له هګیانې پرتې وي. صحیح شو؟ د هغو دي په دغه شکل باندې پرایمورډیل فولیکل په شکل باندې بیا هره میاشت یوه دانه چې کېږي پخېږي، هغه اوړي پرایمري فولیکل ته اوړي، بیا هغه پخېږي پسې پورته کېږي سکنډري ته اوړي، سکنډري چې پخه سي ګرافین ته اوړي، یعنې رپچر کوي. چې رپچر یې وکړي دا پوښه پاتېږي، تخمه د باندې راوځي، دغه تخمه د وینې افراز سوې ده. چې افراز سي بیا د نفرون یا فلپین ټیوب دغه پیمبریاوې هغه اخلي انتقالوي او ریحم ته یې راوړي. صحیح شو؟ او دا پوښ د رقم پاتېږي په تقریبا 2 هفتو پورې دا پوښ هورمون افرازوي. او که چیرې سپرم راغلی و الکاسه یې وه دا پوښ تر 3 میاشتو پورې کولی شي هورمون افراز کړي او ریحم چې کړي دغسې ساتنه یې وکړي. وروسته بحث پر کوو انشاءالله. او وروسته دا پوښ بیا اوړي سپین شکل اخلي، خپل کار له لاسه ورکوي چې هغه ته بیا کارپس البیکان وایي. دا پوښ ته کارپس لیوټیم وایي او چې کوم وخت کار پرېږدي بیا کارپس البیکان ته اوړي. البیکان خپله سپین رنګ یعنې ژېړ رنګ یې چې ته واوړي سپین رنګ ته واوړي. راځو بله برخه موږ تاسې د تکثري سیستم د وایو د ښځینه تکثري سیستم. اول مو ریحم یا ایټرس وویلې، دوهم مو فلپین ټیوب وویلې، درېیم اووري یا تخمدان وویلې، اوس سره رم شي وجینا موږ تاسې وایو. دا خپله د ریحم د سرویکس څخه شروع کېږي بیا تر د باندې پورې موقعیت لري. دا لاره ده. صحیح شو؟ د ریحم او د باین ترمنځ یو لاره ده. صحیح دی؟ چې تقریبا اوږدوالی یې 3.5 انچه چې دی اوږدوالی لري او دا یو عضلي ټیوب دی، عضلاتي پیپ دی، ماسکولر ټیوب دی. دا خپله دا پیپ کولی سي چې کوم وخت مثال د خبرې ښځینه تخمه د الکا دپاره اماده کېږي، دغه لارې څخه خپله سپرم د نارینه سپرم داخلېږي. چې هغه داخل سوله نارینه سپرم هغه ورځي ورې د تخمې سره الکا صورت نیسي. صحیح شو؟ او دا لاره د کوم وخت چې ښځو ته هره میاشت میاشتنۍ مریضي راځي منسټریشن په وخت کې دا خونریزي چې لري دغه لارې څخه هغه مواد د باندې وځي. اما همدارنګه کوم وخت چې ماشوم جوړ سي، ماشوم د میاشتې پوره سي غټ سي، د دغه لارې څخه ماشوم چې کېږي پیدا کېږي. نو دا د ریحم او د باین ترمنځ یوه لاره ده.
بل راځو موږ تاسې ولوا وایو. ولوا هم تکثري سیستم پورې مربوط خارجي برخه ده چې په د باندې پورې مربوط دی. دا خپله دا اکسټرنل جنټیلیا ده، په د باندې پورې مربوط دی، د باندې موقعیت لري. د ښځینه تکثري سیستم د باندې برخه ده. په دې کې موږ تاسې د 5 مهم برخو څخه بحث کوو. اوله برخه چې ده خپله مونس پوبیس دی. مونس پوبیس خپله د ښځینه دغه تکثري سیستم یا تناسلي برخې دغه لوړې برخې ته ویل کېږي. صحیح شو؟ هغه ته مونس پوبیس ویل کېږي چې تقریبا دا ترینګولر یا مثلثي شکل لري. دلته فټي ټیشوز یا شحمي حجرات شته او دا د پوبیس بون سربیره یا پوبیک بون سربیره موقعیت لري. که تاسو چېرې اناټومي زموږ سره تعقیب کړي، په اناټومي کې موږ تاسې کوکسي هډوکي وویلي. د کوکسي هډوکي مخ خواته موږ تاسې وایي چې دا پوبیک هډوکی دی. د پوبیک هډوکي دغه لوړې برخې ته سربیره برخې ته مونس پوبیس موږ تاسې وایو. څه وایو؟ مونس پوبیس موږ تاسې وایو. صحیح دی؟ چې هغه شاوخوا ټوله چې دي ویښتانو باندې کور سوی. دوهم برخه چې په ولوا کې موقعیت لري یا په خارجي برخه کې موقعیت لري هغه ته لیبیا میجورا وایي. لیبیا میجورا خپله 2 طبقې فولډونه یا مثال د خبرې کټ سوي د پوست طبقې دي چې په هغه کې بیا اټیپوس ټیشو یا شحمیات قرار لري. دواړو خواو ته موقعیت لري. صحیح شو؟ یوې خواته هم دغه پوست ته ویل کېږي، بلې خواته هم دغه پوست ته ویل کېږي لیبیا میجورا. صحیح شو؟ او پسې داخل خواته بیا کوچني پوستونه دي چې هغه ته بیا لیبیا ماینورا ویل کېږي. لیبیا ماینورا هغه هم دواړو خواو ته موقعیت لري. صحیح شو؟ دا هم فولډونه یا طبقې دي چې په دې کې هم اډیپوس ټیشو، شحمي حجرات، د شحمي انساج قرار لري. دا به لږ داخل خواته تر لیبیا میجورا و داخل خواته موقعیت لري. او څلورم شی چې دی هغه ویسټیبول دی. ویسټیبول دغه د منځ لارې ته ویل کېږي، د منځ دا خالیګاه ته ویل کېږي چیرې چې په هغه کې د وجینا لار خلاص سوې ده او د یوریترا یا بولي لار پکې خلاص سوې. 2 لارې پکې خلاصېږي چې یو د بولي لاره ده او بل د رحم لاره ده، وجینا ده، دا پکې خلاصېږي. او د ویسټیبول دواړو اړخو ته یو رقم غدوات شته چې هغه ته برټولینز ګلینډ ویل کېږي. او دا غدوات ځینې مواد افرازي نسا حسب کوي، لبریکینټ کوي یا غوړه ساتي ساحه. اخري شی چې دی په خارجي برخه کې هغه کلیټورس دی. کلیټورس یو کوچنی جوړښت دی د نارینه د پینس ته ورته ساختمان لري خو ډېر کوچنی دی او دا ډېر حساس دی. اکثره وخت په ښځینه جنسي خواهشاتو کې د چې لري کومک ورسره کوي یا تنبیه کې رول لري. بل موږ تاسې راځو په ښځینه تکثري سیستم کې موږ تاسې بریسټ وایو. بریسټ یا ثدیه موږ تاسې وایو چې دا هم تکثري سیستم پورې مربوط غړی دی چې په دې کې بیا شیدې جوړېږي د ماشوم لپاره تغذیې دپاره ځای ده یا ځای دی. بریسټ خپله چې دی دا خپله د شیدو د غدوات څخه جوړ سوی دی یا ممري ګلینډ څخه جوړ سوی دی چې په هر بریسټ یا په هر ثدي کې 15 تر 20 پورې چې شته د غدواتو لوب شته، لوبونه پکې شته چې په دې کې بیا شیدې جوړېږي. یعنې داسې لوبونه دی د مثال د خبرې شي سو دغه مثال د خبرې یو لوب دی، مثال د خبرې نه داسې یو لوب دی، بیا مثال خبرې بل لوب دی، مثال خبرې بل لوب دی نه چې تقریبا په هر ثدي کې 15 تر 20 پورې د غدواتو چې شته لوبونه پکې شته. صحیح شو؟ چې هغه ترمنځ بیا کونیکټ ټیشوز یا منظم انساج چې موږ تاسو د خیره سره هستولوژي شروع کړو. په هستولوژي کې بیا د خیره موږ تاسو په دې پوهېږو چې منظم انساج کوم انساج ته ویل کېږي. بیا د خیره بحث به کوو انشاءالله. کوم وخت چې د ښځې ماشوم پیدا سي، ماشوم چې دنیا ته راسي، په دې وخت کې نخامیه غده یا ماسټر ګلینډ یا پیچوټري ګلینډ چې ورته ویل کېږي دا غده یو هورمون افرازوي چې هغه ته ویل کېږي پرولاکټین هورمون. پرولاکټین هورمون دا د شیدو هورمون دی. دا هورمون دا وظیفه ده چې راځي چې بریسټ په ثدیو کې یا په بریسټ کې دغه لوبولونه یا غدوات تنبیه کوي تر څو هغه چې جوړې کړي شیدې جوړې کړي. صحیح شو؟ نو شیدو د جوړېدو لپاره موږ چې لرو په ښځینه‌وو کې پرولاکټین هورمون شته، په نارینه‌وو کې هم شته، وظیفه یې معلومه نه ده. په ښځینه‌وو کې شیدو د جوړېدو لپاره چې کوي کومک کوي پرولاکټین هورمون. یو شیدو افراز دی، بل د شیدو جوړېدل دي. جوړېدل چې دي هغه د پرولاکټین کار دی او افراز چې دی هغه یو بل هورمون دی د خیر مخکې درسو کې بیا راځي هغه ته اوکسیتوسین هورمون وایي. هغه بیا د شیدو په افراز کې رول لري. صحیح شو؟ کومې شیدې چې جوړې سي اول چې کومې شیدې افرازېږي هغه په حقیقت کې شیدې نه دي. اول د واره چې ښځه ماشوم پیدا سي ښځه کومې شیدې افرازوي دغه شیدې چې دي اول د واره دې ته شیدې نه ویل کېږي، هغه شیدې نه دي. هغه ته کلسټرم یا اوزژي ویل کېږي. موږ تاسو پښتو کې ورته اوزژي وایو. دا کلسټرم اوزژي چې دي دا په اصل کې مغذي مواد دي، تغذیوي مواد دي. همدارنګه د مور د خوا څخه ماشوم ته معافیت دی.
صحیح سو ماشوم ته چورکی معافیت ورکړي انټي باډي ورکړي مثال د خبرې دی وایي و دغه وزږي چې دي د اول ورته جوړیږي دا ډېر ګټور دي او ماشوم باید دغه څخه برخمن سي دغه باید وخوري استفاده باید ځنې وکړي تر څو هغه معافیت کوي سي او ماشوم تغذیه د شروع څخه مؤثره تغذیه ترلاسه کړي ماشوم. بل موږ تاسې راځو منسټرل سایکل موږ تاسې وایو منسټرل سایکل خپله چې ته ویل کېږي منسټرل سایکل د ښځې میاشتني سایکل ته وایي یا میاشتني مثال د خبرې دوران ته ویل کېږي چې هره میاشت یا مثال که موږ په جنتري کې میاشت لرو مثال د خبرې ځینې 28 شي ځینې 29 شي ځینې 30 شي ځینې 21 ورځې مثال ښځینه هم داسې خپل ځان ته سایکل لري چې هغه ته منسټرل سایکل ویل کېږي عموما د ښځینو دا کوم سایکل چې دی هغه عموما 28 ورځې خو بیا هم کېدای شي تر 100 څخه نیولې تر ځینې وخت 40 پورې هم شي لري اوږد سي یا کم سي مثال د خبرې خو عموما 28 ورځې دی صحیح سو منسټرل سایکل خپله چې دی کوم وخت چې ښځو ته دغه ښځه بلوغت ته ورسېږي پوبرټي ته ورسېږي په دې وخت ښځو ته میاشتني مرضي شروع کېږي دغه اوله مرضي چې شروع کېږي ورته دغه ته خپله مینارچ ویل کېږي چې کوم وخت د ښځینه ته د دې میاشتني مرضي شروع سي که 12 کلنۍ که 14 کلنۍ که 15 کلنۍ دغه د میاشتني مرضي شروع ته مینارچ ویل کېږي دا مهروي شابس او کوم وخت چې بیا ښځه 40 50 کال ته ورسېږي په دې وخت کې دغه میاشتني مرضي نوره سټاپېږي یا بندېږي هغه ته بیا مینوپاز ویل کېږي دا مه هېروئ شابس عموما د ښځې دغه میاشتنی سایکل چې دی چې موږ تاسو وویله 28 ورځې دوام کوي دا تقریبا عموما 3 پیزه لري څو پیزه لري 3 پیزه یا 3 مرحلې لري اول پیز یا مرحلې ته ویل کېږي فولیکولر فیز په دې پیز کې هغه موږ تاسې مخکې ویلي چې تخمې پوښ و فولیکل هغه پخېږي جوړېږي او په عین وخت کې په اولو ورځو کې ښځو ته خونریزي پیدا کېږي خونریزي وینه بهېږي د داخل د رحم چې کوم موږ تاسې مخکې ویله چې د رحم دیوال 3 طبقې وونه خارج ته چې و هغه مثال پریمیټریم و صحیح سو په منځ کې چې و هغه مایومیټریم و او داخل ته چې و هغه اندومیټریم و دغه داخلي موږ تاسې ویل چې هغه مخاطي غشا وه هره میاشت جوړېدله او بېرته له منځه تلله په دغه اول د میاشتني د ښځې د میاشتني مرضي یا خپل دغه د ښځې دغه میاشتنی کوم سایکل چې دی د دوران چې دی په اولو ورځو کې چې د اولې ورځې څخه نیولې تقریبا تر 9مې ورځې پورې ځینې وخت تر 10مې ورځې پورې دغه وخت خپله منسټریشن چې دی دا خونریزي مرحله ده چې په دې کې وینه بهېږي دغه طبقه چې جوړه سوې وه هغه بېرته له منځه ځي تویېږي ځکه وروسته باید بیا جوړه سي د ماشوم دپاره که ماشوم جوړ سوی و دا له منځه نه ځي ماشوم د دې مشتي تغذیه ورڅخه کوي او که ماشوم نه و جوړ سوی دا طبقه له منځه ځي بیا جوړېږي هره میاشت جوړېږي او له منځه ځي جوړېږي او له منځه ځي نو د ښځې د میاشتني سایکل اول پړاو ته فولیکولر فیز وایي چې په دې کې د تخمې هغه فولیکل پخېږي او ښځې ته خونریزي پیدا کېږي هغه طبقه صفا کېږي له منځه ځي مثال د خبرې اندومیټریم چې دی هغه شیټ کېږي معنا تویېږي باید له منځه ولاړ سي صحیح سو په دې وخت کې مثال د خبرې تخمه نه دی القا سوی سپرم نه دی راغلی نو باید هغه چې سي له منځه ولاړ سي دوهم مرحله چې ده هغه ته اوولیټري فیز ویل کېږي اوولیټري معنا اوولیشن اوولیټ معنا تخمې افرازېدل په دې مرحله کې تخمه افرازېږي صحیح سو او کوم وري تخمدانونه چې دي هغه استروجن جوړوي دغه استروجن چې جوړېږي دا راځي فولیکل نور هم پخوي چې پوخه کې بیا تخمه افرازوي او همدارنګه کوم اندومیټریم یا د رحم داخلي برخه چې توی سوله په وینه کې له منځه ولاړه په اولو ورځو کې هغه بېرته جوړېږي هغه بېرته چې کي په جوړېدو باندې چې کي شروع کوي بېرته جوړېږي او بېرته غټېږي ځکه تخمه افرازېږي کېدای سي سپرم راسي تخمه القا کړي نو باید دغه طبقه جوړه سوې وي دا طبقه باید غټه سوې تر څو بیا ماشوم تغذیه ورڅخه وکړي او درېیمه مرحله چې ده هغه ته لوټیل فیز وایي په دې مرحله کې بیا تخمه افراز سوې ده یوازې هغه پوښ یې پاته دی پوښ ته کارپس لوټیم ویل کېږي دغه پوښ د 2 هفتو پورې چې کي هورمونونه افرازوي چې هغه هورمون مثال د خبرې د 2 هفتو پورې کار کوي که ماشوم جوړ سوی و بیا دا هورمون ته 3 میاشتو پورې دوام کوي او که ماشوم نه و جوړ سوی 2 هفتې د هورمون دوام کوي او 2 هفتې بعد بېرته بیا ښځو ته مرضي شروع کېږي بیا دغه اندومیټریم له منځه ځي نور بیا هورمون نه افرازېږي بیا وروسته بېرته هغه سایکل دغسې دوامداره بېرته سره کېږي مثال د خبرې نو په دغه لوټیل پیز کې کوم هورمون افرازېږي پروجسترون هورمون ډېر افرازېږي په دوهم پیز کې استروجن ډېر افرازېږي او په درېیم پیز کې بیا پروجسترون هورمون ډېر افرازېږي صحیح سو او په دغه درېیم پیز کې په اصل کې دا هورمون څه کار کوي اندومیټریم اماده کوي
تر څو هغه فرټلایز سوی یا القا سوی هګۍ چې سپرم سره یو ځای سوی ماشوم یې هغه راسي دلته امپلانټ سي، یعنې غرس سي، وموښلېږي په یو برخه کې، دلته وموښلېږي یا دلته لوړ وموښلېږي یا دلته بغل ته وموښلېږي او ماشوم تغذیه ورڅخه وکړي. نو دغه لنډ کې ووایو د ښځې میاشتنۍ مریضي 3 سایکل لري. اول دا شین یو سایکل سو، لاندې دغه بل شین دوهم سایکل سو او دا ژیړ دریم سایکل سو. دغه اول سایکل چې دی سایکل نه بخښه کوئ پیز یا پړاو ټوله یو سایکل دی، 3 پیزه یا 3 پړاو دي. د اول پیز یا اول پړاو چې دی 2 برخې لري چې ورته منسټرل برخه ویل کیږي چې تر 7 ورځو پورې دوام لري. دا د خونریزۍ مرحله ده، په دې کې وینه بهیږي، هغه د رحم داخلي برخه راتویږي، صحیح شو، له منځه ځي. ځینې وخت 15 ورځې دوام کوي، ځینې وخت 6 ورځې، ځینې وخت 7 ورځې، ځینې وخت 8 ورځې. په ښځو کې فرق کوي، تر 10 ورځو پورې هم امکان لري. او بیا وروسته د ستې په دغه اول پیز کې دوهم برخه چې ده هغه فولیکل یا فولیکولر دی چې په هغه کې فولیکل جوړیږي، صحیح شو، دا اول پیز شو. په دوهم پیز کې چې بیا دی اوولیشن دی، یعنې اول پیز داسې هم کولی شو چې 2 برخې کو، یو یې منسټرل کو بل یې فولیکولر کو، صحیح شو، چې داسې هم کولی شو او دواړه خپله یو پیز هم ورته ویلی شو بیرته، صحیح شو. او دوهم پیز یا دریم پیز که چیرې ووایو هغه اوولیټري پیز دی، په دې کې بیا تخمه افرازیږي. چې کېږي تخمه افرازیږي. د تخمې د افراز مرحله ده چې 12مه ورځ د میرزي، 14مه ورځ، 14مه یا 15مه ورځ د میاشتې د ښځو تخمه افرازیږي. دغه تخمې ورځ دي. که په دغه ورځ کې سپرم ورسره راسي نو القا کېږي، که رانسي القا نه کېږي. او وروسته بیا دا غټه مرحله چې د شاوس دې ته بیا ویل کېږي لوټیل فیز. لوټیل خپله کارپس لوټیم دی، کوم چې تخمې پوښ پاتې شوی و، چې دا پوښ تقریبا 14 ورځې یا 2 هفتې شکی هورمون افرازوي، پروجسترون هورمون افرازوي، او هغه هورمون راځي رحم آماده کوي د ماشوم دپاره. او که چیرې ماشوم جوړ شوی نه وي چې دا وخت پوره سي بیرته سایکل درسره کېږي، بیا ښځو ته خونریزي پیدا کېږي، بیا هغه داخلي برخه له منځه ځي د 7 ورځو لپاره، بیا بیرته فولیکل پخېږي، بیا د فولیکل څخه تخمه راوځي، او که بیا دغه ورځو کې 12 14 14 15 کې 14 کې تخمه راوځي. که سپرم راغلی و القا کېږي، که سپرم نه و بیرته بیا دغه سایکل ځي، بیا سره کېږي بیرته. هره میاشت دغه سایکل دوام لري. پرېګننسي یا حمل چې دی، کوم وخت چې سپرم راسي په سپرم کې 23 کروموزومونه موجود دي چې دا کروموزومونه چې د پلار څخه راغلي دي د هغه 23 کروموزومونو سره چې د مور سره دي په تخمه کې هغه سره یو ځای سي، 46 ځینې جوړ سي، دغه ته زایګوټ یا القا ویل کېږي، صحیح شو، چې دغه زایګوټ څخه د شروع سره پرېګننسي یا حمل شروع کېږي. بیا تر 9 میاشتو 9 ورځو پورې چې ماشوم پیدا کېږي پرېګننسي دوام لري. نو سپرم چې 23 کروموزومونه لري او اووم چې 23 کروموزومونه لري چې دواړه سره یو ځای سي، یعنې یو ان سپرم دی یو ان اووم دی، دواړه سره یو ځای سي 46 یا 2 ان ځینې جوړېږي چې دغه ته القا یا فرټلایزیشن ویل کېږي چې زایګوټ ځینې جوړېږي. دغه د پرېګننسي شروع ده بیا تر 9 میاشتې پورې او 9 ورځو پورې چې بیا ماشوم مکمل پیدا کېږي، دا ته پرېګننسي مرحله ویل کېږي. دغه زایګوټ چې جوړ سي چې په حجرو باندې ویش وکړي دغه اولې مرحلې ته موږ تاسې بلاستوسیسټ وایو. بیا د خیره بحث به کوو، مخکې درسو کې د خیره راځي بیا انشاءالله. حجرات چې ویش کړي ته بلاستوسیسټ ویل کېږي. او کوم وخت چې بیا دغه حجرات ویش شروع کړي تر 8مې هفتې پورې، تر 8مې هفتې پورې دې ته امبریو ویل کېږي. امبریو معنا رشیم چې پرون موږ تاسو وویله چې خپله په داخلي رحمي ژوند کې د ماشوم 2 پړاو لري، یو امبریونیک پړاو دی بل فیټل پړاو دی. امبریونیک موږ ویل چې اول 8 هفتو ته امبریونیک پړاو ویل کېږي، بیا د 9مې هفتې څخه نیولې بیا تر پیدایشه پورې یا 18مې هفتې پورې هغه ته بیا فیټل پیریود ویل کېږي. پرون موږ تاسې بحث پر وکړي، هغه بیا د پرون درس سره وګورئ انشاءالله، هغه بیا به زده مو د خیره سره. پرېګننسي کې موږ تاسې وایو دغه کوم القا سوې تخمه چې ده دا راځي امپلانټ کېږي یا غرس کېږي، په رحم کې یو ځای موښتي، عموماً لوړه موښتي چې داسې بغلو ته هم وموښلېږي ځینې وخت، صحیح شو، چې کوم وخت دلته زایګوټ دلته امپلانټ سي وموښلېږي هورمون په ښځو کې افرازېږي چې هغه ته HCG هورمون وایي چې د خیر مخکې درسو کې به بحث پر کوو. هیومن کلینیک ګرانتروفین هورمون ته ویل کېږي چې دا هورمون د ښځې په وینه کې هم تشخیص کېدلی سي او په ادرارو کې هم تشخیص کېدلی سي. یو خاص غشی راځي، په هغه غشی باندې ښځې ادرار اچول کېږي، بیا هغه غشه چې کوي تغییر کوي، چې تغییر یې وکړي دا په دې معنی چې دا هورمون شته، د هورمون شتون په دې معنی ده چې معنی زایګوټ جوړ شوی دی، سپرم د تخمې سره یو ځای شوی دی او القا صورت نیولی چې کوم وخت زایګوټ جوړ سي بیا نو ښځو ته 9 میاشتې مریضي نه راځي. او
موږ تاسې وایو په کوم دغه ماشوم چې دی په 8 هفتو کې اوله 8 هفتو کې دته موږ څه ویله امبریو ویله دته موږ تاسې امبریو وایو. دا ماشوم چې په کومو اوبو کې پروت دی موږ تاسې هغه ته امنیوټیک فلوید وایو، شاوخوا مایعات فلوید دي. کوم فلوید دي؟ امنیوټیک فلوید. او ماشوم تقریبا 228 ورځې چیرې تېروي؟ د مور په رحم کې تېروي. د 9مې هفتې څخه وروسته بیا ماشوم ته موږ تاسې فیټس وایو. څه وایو؟ فیټس موږ تاسې ورته وایو. فیټس ورته وایو موږ تاسې. اول امبریو ده، بیا وروسته چې ته وایو موږ فیټس ورته وایو. نو ماشوم په د مور په رحم کې 228 ورځې تېروي، تقریبا 9 میاشتې نه ورځې تېروي چې په دغه مایعاتو کې چې دی پروت دی هغه ته امنیوټیک فلوید ویل کېږي. او ماشوم دغه امبلیکل کارډ یا د نو د لارې یو پیپ دی چې د ماشوم نو د مور د پلاسنټا سره چې وصل یې هغه خصوصي کوي، تغذیه کوي. په داخل وروسته بحث پر کوو چې دا څنګه جوړیږي او څنګه ماشوم تغذیه ځنې کوي. نو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې دوهم لکچر یا دوهم درس. که چیرې کوم پوښتنه او سوال لرئ تاسې کولی شئ پوښتنه وکړئ، مشکل نشته.